هندوستان د طالبانو سره څه کول غواړي؟ تازه او پوره معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ او سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب مه هېروئ. د پاکستان ابزرور ورځپاڼې په خپل یوه تازه مطلب کې ویلي دي چې هندوستان خپل یو شمېر مخکیني ډیپلوماتان ګمارلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت هڅه همغږي او د منځنۍ اسیا په یو هیواد کې ورته د دفتر پرانیستلو هڅې همغږي او پیاوړې کړي. ورځپاڼه د خپلو سرچینو په حواله وایي چې هندي ډیپلوماتانو په دې ترڅ کې د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني له لومړي مرستیال امرالله صالح سره لیدنې کړې دي. دغه ورځپاڼه دا هم وایي چې څو ورځې مخکې په هندوستان کې د افغانستان د وضعیت په اړه د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د جوړې شوې غونډې پر مهال هندي چارواکو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د 16 ساعتو ځواکونو د استولو د غوښتنې د ملاتړ هیله کړې او ویلي دي چې دا کار به د افغانستان د سولې هڅو او ټول ګډونه حکومت له جوړېدو سره مرستندویه تمام شي. دغه پاکستاني ورځپاڼې په ورته وخت کې دا کړې ده چې هندي ډیپلوماتانو د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ډلو او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او همغږي کولو لپاره هم هڅې پیل کړې دي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې حامد کرزي د مقاومت ډلو ته مشوره ورکړې ده چې د منځنۍ اسیا په یوه ګاونډي هیواد کې د افغانستان تبعیدي دولت اعلان کړي. د پاکستان یادې ورځپاڼې د یاد شوي مطلب له خپرولو څو ساعته وروسته دغه مطلب بیرته له خپلې پاڼې لرې کړی دی چې دلیل یې نه دی روښانه شوی. د مقاومت ډلو هندوستان او حامد کرزي په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.